د بلوچستان بلوچ ته کریډور لاره نشته. بلوچ که ته تاویږي نو یا به د کوټې نه راځي واپس د خوزار په لاره به ځي نو هله به ورته یا به کراچۍ ته ځي د هغې نه به راتاویږي. بلوچ ته یې لاره نشته، پښتون ته نشته او مغربي روډ به سره نشته. نیکسټ دا په یو دلیل باندې هم د چاینا پاکستان کریډور نه دی، دا د چاینا پنجاب اکنامي کریډور دی. بس صرف یو ساده خبره کوم چې چاینا پاکستان کریډور منو خو چاینا پنجاب کریډور قطعا منلو ته تیار نه یو. او د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شریپاو دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې که دا خبره رښتیا وي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او ولس به د دې مخالفت کوي. کو دې کې څه تبدیلي راشي نو زمونږ دا خیال دی چې د پښتون قوم چې څومره مشران او لیډران دي، د پښتون قوم هر یو فرد، د پښتون قوم زمونږ میندې او خویندې به انشاءالله تعالی ټول په دې باندې اواز جوتوي او د دې لپاره به تګ و داو کوي چې مونږه داسې ناانصافي په دې ملک نه غواړو چې کوم ناانصافي مونږ سره کېږي کو داسې وشو. او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم په خپله وینا کې وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د فعاله یو وسلوال ګوند له وجې د چین حکومت ډېر اندېښمن دی او مرکزي حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېښنو راپارولو څخه ډډه وکړي. او دا چې څنګه کریډور په اول ځل منظور شوی او په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دی چې جوړ دي شي. موږ د دې تایید کوو. جماعت اسلامي وفد زه په هغه وفد کې تللی ما او د چین کمیونست پارټۍ په دعوت باندې موږ تلي. موږ نه مخکې پاکستان پیپلز پارټي MOU ساین کړی و. د هغې د طرف چې کوم ډرافټ جوړ شوی و چې اسلامیک موومنټ اف ایست ترکستان، موږ ورته ووایو چې موږ داسې تحریک نه پیژنو. هغې وی چې تاسو دا ولیکئ چې دا موږ د دې مخالفت کوو. موږ وی چې موږ یې حمایت اړو کوو نه، موږ یې د سره پیژنو نه. د چین او د پاکستان دوستۍ په شنډولو کې مختلف لاسونه دي. مرکزي حکومت که چېرته وغواړي چې هغې خپل ملک په کور کې د ننه نظام هم درست وساتي نو د هغې نه پس د چین سره هم تعلق انشاءالله العزیز هیڅوک نشي خرابولی. او د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین ویل چې کچيري مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارۍ منصوبه د ډیرا اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینا نه تیروي نو عوامي نیشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي. وزیر اعظم مجبور شو هغه پټس کانفرنس راغوستو، هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کوم دی نو هغه زمونږ د چاینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم پاغه موقف ولاړه ده چې کدا څوک نه مني موږ به لاره نیسو. د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکې وشوې چې دې غونډه کې ولې هغوی ګډون ونه کړو او ولې هغوی د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ په لړ کې فعاله کردار نه لوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.